په مونږ کې ځینې بد عادتونه او فکرونه په خپله مو اوښ په بډه وهلی وي، خپې د ځانه پسې راکاږو او که چېرته بل چا یو د ځنګل چتی راونیوه په لاس کې نیولی وي، بس د کفر فتوی دي او حرامخور دی او غل دی او ډاکو دی او خپل ځان راته نه ښکاري. خپل حق یو په لس چنده غواړو، خو بیا د بل حق نه منو ورکول خو ډېره لرې خبره ده. خو لنډه دا چې خپله ګناه او خپلې تېروتنې به د په خروارونو باندې وي، خو که بل څوک وګورې چې یو تېروتنه تنې وشي نو بیا فتوی زمونږ د لاس کار دی او په دې باندې موږ ښه پوهېږو خو نه پوهېږو. دا ځکه چې ناپوهي غم دی. هغه شیونه چې ستا په سترګو کې در ننوځي دی په خپله ګورې چې دغه حق دی، داسې باید ونه شي، داسې باید ونه وایم، داسې باید ونه کم، خو بیا هم موږ دې ته مجبوروي چې موږ ناحقه وکړو، موږ هغه کار وکړو چې په دې باندې موږ نه څوک خفه کېږي بلکې ژوند دې خرابېږي، موږ په کیسې کې نه یو. دا ځکه چې موږ ایمان نه لرو، تش د منافقت خبرې مو زده کړې دي.